عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د په مسجد کې ناستو اعتکاف کې یو سړی راغی او سلام مې پرې واچو چې کله مې سلام واچو د ورله سلام جواب ورکړو هغه سړی غلی کېناست داسې خفه نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ماته نه تپوس کوي ای وروره ته ماته څه غمجن ښکاري څه خفه راته ښکاري ولې هغه ورته وي د الله پاک د پیغمبر د تره زویه یقینا زه غمجن یم ما باندې یو مصیبت دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ولې څه مصیبت دی در باندې ولې خفه ولې غمجن یې ما باندې د پلان کې حق دی په ما باندې دا قرض پیسې دي په ما یې څه دي د قرض پیسې دي او زما په هغې ذات باندې قسم چې د چا په قبضه کې زما روح دی ټیک شو زه دا طاقت نه لرم چې هغه ته دا پیسې واپس کړم زه طاقت نه لرم نو د هغې قرض د وجې نه زه څه یم خفه یم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی زه ستا سفارش کولی شم هغه ته چې زه ورته ستا سفارش وکړم دغې صحابي ورته ویل څنګه چې تا ته مناسب ښکاري نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به پاڅېدو د جومات نه روان شو پیزار یې پخپو کړو چې پیزار یې پخپو کړو د جومات نه ووت که نه نو دا صحابي ورته وی ای د الله د پاک پیغمبر د تره زویه خپل اعتکاف تیر کو ته خو په اعتکاف کې ناستې نو اعتکاف دې هېر کو چې ته جومات ته ووتې نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وی نه ما اعتکاف نه دی هېر کړی ما اعتکاف نه دی هېر کړی خو ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دي او چې دا خبره یې وکړه د سترګو نه یې اوښکې روانې شي ځکه نبی علیه السلام په دغې ورځو کې نوی د صحابه کرامو نه جدا شوی و وی ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دي چې کوم انسان د بل مسلمان په ښېګړه کې وځي الله تبارک وتعالی ده لره د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي د 100 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي یو مسلمان د بل مسلمان په ښېګړه کې روان شو الله دته د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي او ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې چا صرف یو ورځ د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو یو ورځ اعتکاف وکړو الله د دې انسان او د جهنم ترمنځ 3 خندقه جوړوي 3 خندقه او د هر خندق دومره فاصله ده لکه ځمکې او اسمانونه نو چې 10 کاله د اعتکاف وکړو 10 کالو اعتکاف ثواب الله درکو نو دا مې درته وی چې په دې اخره عشره کې د مسلمانانو سره ښېګړه ډېره وکړئ خاص کر غریبان